په کابل کې په دې وروستیو کې حالات ډېر سخت ترینګلي شوي دي. څو ورځې وړاندې کابل پایتخت کې ډېره ویرجنه پیښه ثبت شوه چې ډېر سخت غبرګونونه یې راوپارول. د افغانانو غبرګونونو ترڅنګ نړیوالو هم پرې خفګان وښوده. ملګرو ولسمشر اشرف غني ډېر سخت غوصه شو او امنیتي مسولینو ته یې قوي اخطار ورکړ. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر غني څو موده وړاندې افغان پولیسو ته 3 میاشتې ضرب الاجل ټاکلی و چې قوي امنیت درنه په سیمه کې غواړم، خو تر اوسه پورې هیڅ هم ښکاره نه شول. ملګرو راځئ چې د پیښې په هکله امنیتي مسولینو ته د اشرف غني له لوري څه ویل شوي دي. قدرمنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو پخیر. کابل کې په دې وروستیو کې د هدفي وژنو او لارې شکونکو پیښو په اړه شکایتونه ډېر شوي دي. خلک شکایت کوي چې د امنیتي مسولینو د بېغورۍ له امله د کابل ښار د وحشت په ښار بدل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې وړمه ورځ هم په کابل کې ناپېژاندو کسانو د یوې کورنۍ 4 غړي وژلي او تښتېدلي دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غني د کورنیو چارو وزارت او ملي امنیت ریاست ته امر کړی چې کابل کې د وژل شوي 3 ماشومانو او د یوې مور د قاتل عاملین ژر پیدا کړي، کنه خیر به یې نه وي. دا د یوې کورنۍ 4 تنه وړمه ورځ یکشنبې شپه ناوخته د جنګلک په سیمه کې ناپېژاندو وسلوالو د تیشې په وسیله وژلي دي. ارګ په یو خبرپاڼه کې چې تیر ماښام یې خپره کړې ویلي دي د دې پیښې عاملین باید ژر تر ژره ونیول شي او عدلي او قضایي ارګانونو ته دې وسپارل شي. سرچینه وایي غني ویرجنې کورنۍ ته د بیړنیو مرستو د رسولو امر هم کړی دی. د دې 4 تنو مړي چې په کې 2 واړه هلکان، یوه ماشومه نجلۍ او مور یې شامل ول، 13 ورځ خاورو ته وسپارل شول. تر اوسه د دې پیښې په تړاو څوک نه دي نیول شوي، خو کابل ښار په وروستیو کې د زیاتو جنایي پیښو شاهد دی. تر دې مخکې ډېر کله د داسې پیښو عاملین یا نه دي نیول شوي او یا د محکمو له خوا خوشي شوي دي، خو پولیسو بیا وایي د عاملینو د نیولو هڅه یې پیل کړې ده. هر کله د دغه ډول پیښو ترسره کوونکي تېښتي، پولیس یې د نیولو خبره کوي او خلکو ته ډاډ ورکوي، خو بیا یې په نیولو نه بریالي کېږي او نه هم خبره همداسې پټه پاتې کېږي. قدرمنو لیدونکو که چیرې غواړئ چې له ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډېر ژر او په لنډو کې خبر کړئ، زموږ چینل د سره ضرور سبسکرایب کړئ او ویډیو د سره حتما لایک کړئ. مننه له توجه نه مو.